السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو او د کمپیوټر صفري زده کړه کورس کوللي شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي ټول ښه جوړ یاست. ګرانو دوستانو ملګرو په خاص ډول ګللي شاګردانو موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې درشمې ویډیو سره حاضر شوي یو. نن ورځ کومه ویډیو چې د عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده. مثال په عملي برخه کې موږ تاسو کنټرول پینل ته مستقیما داخل شوي یو ټاسک بار انسټارټ مینو ته چې په همدې کې مثال کوم اپشن چې وي بعضې اپشنه موږ تشریح کړي وي مثال بعضې درس پاتې و او کوم پاتې برخه چې د هغه نن تدریسوو مثال نن یې تشریح کوو. تاسو ټول ګللي شاګردان متوجه شئ. زه راځم کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې ټاسک بار انسټارټ مینو ته رسمه. ښه راځو مثال موږ تاسو تر همدې ځایه رسېدلي وو. هر کله موږ چې دلته مثال همدا صفحه خلاصه شي همدا چک مار هم یلی و لوک د ټاسک بار مثال اټو هاید د ټاسک بار یو سمال ایکن دې ترڅنګ مثال ټاسک بار لوکیشن آن سکرین دا مو هم تشریح کړی وو. مثال چې لومړی چک مار چې مثال د ټاسک بار کلوپولو لپاره و مثال دوهم مثال اټو هاید د ټاسک بار هاید کولو لپاره مثال هغه وخت به څرګندېږي چې کله موس په انټر موږ ته هغه هلته نږدې کړو هغه صفحې ته مثال ټاسک بار صفحې ته دریم مثال یو سمال ایکن مثال چې کومې ایکن چې دی په ټاسک بار باندې هغه د کوچنۍ وښیي مثال وړې دي شي او بل ټاسک بار لوکیشن ان سکرین مثال د ټاسک بار لوکیشن په سکرین نه مثال باټم دی لوند دی مثال ښي طرف ته چپ طرف ته پوسټ وي کوم ځای نه دی همدغه ځای نه تنظیمیږي. ښه خدای دې وکړي تاسو ټولو ګللي شاګردانو هغه ویډیو تعقیب کړي مثال په بشپړ ډول مو کتلې وي. که بیا به تاسو کې مثال څوک یا هغه درس ته داخل شوي نه تاسو کولی شئ مثال چې هغه ویډیو هم وګورئ او د کومه پاته برخه چې ده په پوره تفصیل یې پوه شئ. ښه نوي درس ته به راشو. مثال کوم درس چې پاته و پاته برخه به نن تدریس کو. تاسو ټول متوجه شئ. دلته مثال نوی درس په همدې کې د ټاسک بار بټن مثال همدې ځای ته ویل کېږي. تاسو وینئ دا ټاسک بار بټن دي ټول مثال د کوم پروګرامونه چې دلته منیمایز کېږي دلته همدا خلی کېږي مثال چې په کوم پوزیشن کې د ښکاره شي مثال یو د بل د پاسه وي جدا جدا د ښکاره شي مثال په کوم پوزیشن کې وښلی شي. ښه دلته د لومړی اپشن چې دی مثال الویز کمباین هاید لیبل دی په همدې ډول ښیي مثال هر یو پروګرام چې دوه درې پیله خلوص شي مثال هغه لوند د باندې ښیي یو د بل به د پاسه وي. که زه دلته مثال یو عادي غونده پروګرام پینټ پروګرام زه خلاصوم مثال د یو تاسو وینئ اوس چې زه دوباره بل پیل خلاص کړم ما به د لاندې مثال د پینټ پروګرام تاسو کسئ تاسو وینئ یو د بله د پاسه دي. ښه دلته تاسو وینئ په ټاسک بار نه ګللیو شاګردانو ښه یو د بل د پاسه دي. دې نه وروسته مثال زه راځم یو بل دریم پیل بل هم خلاصوم تاسو وینئ دریم هم خلاص شو مثال یو د بله د پاسه دي ټپایلي سره. ښه دغه مثال اپشن چې چې هر پروګرام دوه درې ځله خلاص شي مثال هغه پیلونه مثال یو د بله ټپای کېږي دلته په ټاسک بار نه. ښه تاسو وینئ همدغه درس چې د همدغه ټاسک بار موضوع ده ځکه له همدې سره تړاو لري. ښه دوهم مثال دلته چې موږ کلیک وکړو دوهم چې کمباین وین ټاسک بار اس پول دا سمنه هر کله چې مثال ټاسک بار پول شي نو دغه اپشن ده بیلی شي مثال بیا د شي ټپای د شي وبخې پر دی جدا جدا وي هر کله چې زه دلته ولګوم د دویم چک مار مثال کمباین وین ټاسک بار اس پول تاسو ګورئ دا جدا جدا شوی کنه چې کله مثال دلته نوټیفیکیشن ایریا ته مثال دلته په سلا نور ختم شي دا ټپای کیږي نه ورپورو. ښه د نور پروګرامینګ تاسو وینئ دا هم خلاص شول. که بیا زه هر کله مثال دلته د دریم چک مار ولګوم نیور کمباین هیڅ کله د هم نه ټپای کیږي دا به ټول جدا جدا شي خو په کت فاصله به یې کمه شي معمولي به سره ننوځي هیڅ به ټپای نه وي ټول به خلاص وي. ښه زه دلته راځم اپلای تاسو وینئ ټول خلاص شول پینټ درې سره پیلونه چې دي جدا جدا شول خلاص شول. دلته مثال د نور هم خلاصي تاسو وینئ خو موږ که بیا بیرته مثال همدغه لومړی چک مارک کلیک کو الویز کمباین بیا به ټول پیلونه چې یو په بله به ټپای شي تاسو ګورئ دلته اپلای ټپای شول کنه تاسو وینئ ایم اس پینټ پروګرام چې کوم پیلونه دي درې سره ټپای شول درې پیله مو خلاص کړي وو. ښه همدې څخه وروسته یو بل چک مار دی مثال دلته کسټمایز دی کسټمایز نه بیا په جدا بله ویډیو کې غږیږو دلته لږ درس ډېر دی دلته زما د کمپیوټر چارج هم خلاص شو بیټري کې لږ مشکل پیدا شوی دی څو ورځې. ښه زه راځم مثال همدې چک مار په باره کې به ووایو همدا چک مار چې دی مثال همدغه تاسو دلته وینئ
هر کله چې دلته ودرېږئ مثال شو ډیسکټاپ دا له همدې لپاره استعمالیږي چې د ډیسکټاپ د ښکاره شي که نه مثال چې کله په همدې ځای ودرېږئ ډیسکټاپ ته ښکاره شي که لرې شئ مثال بیا دې ځای نه موس پوینټر لرې کړئ بېرته هغه خپله وینډو ته داخلېږو که دا چیک مارک لرې وي مثال لرې کړو مثال د کوم اکشن چې دی همدغه نښلې کېږي زه راځم بېرته همدا چیک مارک غیر فعال کوم دلته په اپلای باندې کلیک کوم تاسو دلته وینئ همدا عمل چې کوم وانه ترسره کړي که بیرته زه همدغه چیک مارک ولګوم بیرته به هماغه عمل چې کېږي تکراري کېږي مثال هغه به اپلای کېږي تاسو وینئ ښه نن تر همدې ځایه ویډیو بس ته همدومره درس کفي دی د کسټمایز مثال بیا بله ویډیو کې تشریح کوو په دا کې لږ درس ډېر کې دی همدغه بیا په بله ویډیو کې مکمل خلاصوو داسې په منظم ډول به مخکې ځو اوس زما کمپیوټر کې چارج هم خلاص شو اوس تر همدې ځایه بس دی ټولو ګلالیو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست